افغان لوبډلمشر ګلبدین نایب هڅه کوي چې په خپلو تیرو لوبو باندې او خپلو کارکردګیو باندې پرده واچوي. ملګرو، پرون تاسو لوبه ولیدله چې ډیره ضعیفه لوبه وشوله او دغه دوه لوبې چې زموږ د ګټلو ډیر چانس او امیدونه ول، دواړه یې په اوبو لاهو کړل. ګلبدین نایب داسې خبرې کوي: په نړیوال جام کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ لوبه پوره له خوند او جذبې ډکه لوبه وه. سره له دې چې لوبه افغانستان په کاو توپیر وبایلوده، لیکن په دې خوندوره وه چې افغانستان لومړی هند پر کمو 240 منډو وسوځاوه او بیا یې دغه هدف ته په ښه شکل ځان نږدې کړ. تر دغې لوبې وروسته د کرکټ مینهوالو چا پر افغان لوبډله انتقادونه وکړل، چا پر دې زړه تکیه کړ چې هند زیات کرکټ کړی، خو چا کیسه پر دې تموله چې هند دوست هیواد دی او د لوبې بایلل ورته څه خبره نه ده. تر لوبې وروسته میچ کنفرانس کې افغان لوبډلمشر ګلبدین نایب داسې وویل: زه نن د افغان لوبډلې له لوبې زیات خوښ یم. موږ فقط یو کم چانس مس کړ چې د کرکټ په نړۍ د یو غښتلې لوبډله مو ماته کړې وای. د محمد نبي د لوبې او دا چې په سوځېدو سره یې لوبه افغانستان بایلوده. ګلبدین د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل: موږ دا چانس درلوده چې هندۍ لوبډله ماته کړو. هندوستان د نړۍ قوي لوبډله ده. دی زیاتوي: زه چې کله کرکټ ګورم د هندۍ لوبډلې ملاتړ کوم. زما د خوښې لوبغاړی ویرات کوهلي دی. هندوستان اوسني عصر کې یو بهترین ټیم دی. افغانستان په دغه لوبه کې له هنده د 11 منډو په توپیر لوبه وبایلوده. په روان نړیوال جام کې افغانستان 6 واړه لوبې وبایللې، خو له بنګلادیش سره هم لوبه درلودله او ویې کړله. ملګرو، د بنګلادیش د لوبې بایلودو څخه وروسته ګلبدین نایب داسې خبرې وکړلې. ګلبدین نایب بیا په یو تازه مرکه کې داسې ویل چې بنګلادیش به د پرونۍ لوبې له امله دوهم پړاو ته نه پرېږدي. ګلبدین نایب په تیره مرکه کې ویلي وو چې موږ به بنګلادیش ته اجازه ورنکړو چې دویم پړاو ته لاړ سي، یعنې یو قسم چلنج ورکړی وو. هغه بنګلادیش ته په کینایي ډول ویلي دي چې موږ خو هسې هم د نړیوال جام دوهم پړاو څخه پاتې شوي یو، خو له تاسو به هم دوهم پړاو څخه پاتې کړو. نایب ویلي چې موږ لوېدلي حالت کې یو، خو تاسې هم نه پرېږدو چې نننۍ لوبه وګټو.